یو ملګری پوښتنه کړې ده چې موږ کې یو مسلمان موږ کوي نو لاسونه احناف چې دا د نوم نه لاندې کړي، د دې په باره کې تاسو روایت شته که نشته؟ محترمینو، د احناف مسلک د ټولو نه قوي مسلک دی او مضبوط مسلک دی. کم ملګری چې د دې په حقیقت نه پوهیږي خو د هغوی خپل مشکل دی، لیکن د احنافو هره مسله تقریبا د قرآن کریم نه ثابته ده. تاسو چې کومه پوښتنه کړې ده د لاسونو متعلق دی برته یو لنډه حواله درکم. دا ما سره التمهید دی، دا د موطا د امام مالک شرح ده او علامه ابن عبد البر لیکلی ده. دا اووم جلد دی او صفحه ده 240. په دې صفحه باندې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ تفسیر ذکر کوي د قرآن کریم د آیت فصل لربک وانحر. د دې تفسیر حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کوي. وی تفسیر دا ده چې لاس خې لاس کې دا په چپ لاس باندې د نوم نه لاندې دع الیمنا علی اليسرى تحت السرتی. خې لاس کې دا چپ لاس لاندې، نو په چپ لاس باندې د نوم نه لاندې. نو زمونږ مسله د قرآن کریم د دې آیت نه ثابته ده او دا تفسیر د صحابي دی، د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ تفسیر دی. او مستدرک حاکم کې ان شاء الله وقت په وقت به تبیا حواله وایم. مستدرک حاکم کې امام حاکم رحمه الله فرمایي کله چې صحابي د قرآن کریم تفسیر کی دا پنځ د امام بخاری رحمه الله او د امام مسلم رحمه الله په منزله د حدیث مرفوع وي، نو گویا چې دا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تفسیر دی او د نبی صلی الله علیه وسلم خبره ده. نو الله فرمایي فصل لربک وانحر، خپل رب ته مسکوا او چې مسکه نو خپل لاسونه خې لاس په چپ لاس کېدا او د نوم نه لاندې کېدا. نو د نوم لاندې کې خودل دا د قرآن کریم د دې آیت نه ثابت دي. التمهید د موطا د امام مالک شرح د علامه ابن عبد البر کتاب دی، وم جلد او صفحه دا 240.